زموږ ولسونو په تېرو 40-50 کالو کې یوه هېواد ته نه ټولو دنیا ته دا ثابته کړې چې په وطن مو چا تجاوز کړی هغه که نږدې دی او که لرې دی هیڅ چا ته اجازه نه ده ورکړې چې دا وطن اشغال کړي. مقصد مې دا و چې د کومې خبرې نن سبا روانې دي د بجلیګر مولوي صاحب یوه خبره مې نن ګیز اورېده یوه ویډیو وه خو خبره داسې یوه خبره ده چې کیدای شي د ما سره مناسب نه وي چې په دې مجلس کې وکړم خو دومره درته وایم چې د یو ویښته غونده خطر د چا نه محسوس نه کوي ویښته غونده خطر موږ دنیا پېژندلي یو دغه هېوادونه چې نن غورې کي هغو ته په ټوله معنا معلوم وي چې موږ څوک یو موږ ټول دنیا ته نه تسلیم شوي نو دا څوک دی چې موږ ته نن غورې کي چې ټول تاریخ یې په بدنامۍ باندې ډک دی ټول تاریخ یې په دې باندې ډک دی چې چا سره لاس او ګرېوان شوي دي دوی میدان بریلی نو دا خلک دې موږ ته غورې نه کي دې موږ حوصله دې نه ازموي موږ افغانان دنیا ته دا ثابته کړي چې موږ چا ته د زور د دوی زور ته د تسلیمۍ خلک نه یو چې چا د زور ته به موږ تسلیم شو پرون چې ټوله دنیا دلته راغلې وه ناټو دلته راغلې وه 40-50 هېوادونه دلته راغلي وو چې په کوم رقم امکانات وښیي دوی لرل تیاري د دوی سره وې مزایل د دوی سره وو ټول امکاناتونه برابر وو چې هغو ته تسلیم نه شو نو ته څوک یې چې موږ ته تسلیمېږو ته څوک یې چې د ما د وطن د برخلیک په باره کې ته ما ته خبرې کوې چې فلاني هېواد سره تعلقات ساته او فلاني سره یې ما ساته دا نظام دا وطن د ما ولسونو ګټلی او د دې نظام د دې ولسونو چې څه فیصله هغه به عملي کېږي موږ متحد یو الحمدلله افغانان که په خپل منځ کې اول خو الحمدلله مشکل نه لري که بیا کم نس کم مشکل موجود وي خو پردي قوت ته بیا متحد متفق دي موږ ټول ته دا وایي چې د افغانانو حوصلې هغه مه ازموئ دغه امنیت چې خدای تعالی موږ تاسو سره کړی د دې د ګډوډولو نیت او فکر دې څوک نه کي زه داسې وایم چې خامخا به دوی څه پلان او ترتیب او پروګرام لري یو څه به وکړي خو په دې دې پوه شي چې افغانان بیا خلک نه دي چې په نیمه میدان کې دې پرېږدي پرون تا تعرض کړی ما دې ځان دفاع کړي تا تعرض هم کړی تاسو نن او زره هم کولی سبا به بیا هم به تعرض وکړي تجاوز به وکړي خو بیا به زره یې کوي بیا به افغانان نه درسره مني دا وخت د ډېرو خلکو نه مني ونوي کله یو هېواد ته سوال کوه کله بل هېواد ته سوال کوه درسره ونوي منله خو دا ورې که بیا خبره شروع شوه ما خپل ذهن خدا دی خپل فکر مې دا دی چې بیا به مو چا سره خبرو ته کښېننو مونږ نه جنګ غوښتی دی او نه یې غواړو امن غوښتونکي یو خو که یې څوک په مونږ باندې جنګ تحمیلوي ځان نه دفاع حق خو لرو چې په نه د ځان نه دفاع وکړو لکه پرون مو چې کړي نه بیا وکړو زه خلکو ته دا اعلانوم چې د افغانستان خلک د پردي متجاوز په باره کې متحد او متفق دي یو که نه یو متفق یو متحد یو موږ ټولو ته په یو غږ دا وایو چې ګوره ځان هم مه خرابوه د خدای را کړی نعمت او انعام چې موږ ته خدای را کړی او د قربانۍ په نتیجه کې خدای تعالی را سره وصلی دا مه خرابوه